افغانستان د کرنې او مالدارۍ له پلوه اوږده مخینه لري او د هیواد ګڼ شمېر کورنۍ خپل اقتصادي ژوند د مالدارۍ له لارې پر مخ وړي، خو د څارویو سري ناروغۍ په ځانګړي ډول لمپسکین هر کال د مالدارانو ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره د FAO په همکارۍ د 1.4 ډوزه واکسین برابر شوي، څو د ناروغۍ د پراخېدو مخه ونیول شي او د مالدارانو اقتصادي زیانونه رقم شي. واکسین دا تقریبا 1.4 ډوزه واکسین ده چې موږ په خوست کې تطبیق کوو د یوې میاشتې په مدت کې، او د دې لپاره موږ 26 ډاکټران خدمتي برابر کړي دي. د هغو له طریقه څخه به دا واکسین ورکول کېږي. خلکو څخه غوښتنه دا ده چې هغه احتیاطي تدابیر چې د ډاکټرانو لخوا د مسلکي کسانو لخوا څخه ورته په ګوته کېږي هغه باید په نظر کې ونیسي. په کوم حیوان باندې چې کوم مرض ښکاره سي باید هغه قرنطین کړي او هغه له نورو حیواناتو څخه جلا خوندي وساتي. وړیا واکسین د موږ د دې په مقابل کې فقط هغه د ډاکټر سوي هغه مصرف فقط 10 افغانۍ اخلي، نور څه نشته دی. د لمپسکین ناروغۍ د واکسین تطبیق کوونکی ډاکټر وایي چې نوموړی واکسین مالونو ته هیڅ ډول ضرر نه لري، خو هغه غواګانې، غویان او خوسي چې په نوموړي ناروغۍ اخته وي واکسین پرې نه تطبیق کیږي. دا کوم واکسین چې د لمپسکین په نوم په دې موږ ته خلک تنباکو مرض وي یا د نو مرض تر 2-3 کاله مخکې خوست کې سخت تلفات ورکړل چې د ملګرو ملتونو د FAO مؤسسې په مالي ملاتړ خوست ته بیا رغولي. مالدارانو ته هسې تشویش دا هم په خوای شو نه دی داسې کې د مو بلور بغو د بچای بو غورځوي، هیڅ کوم مشکل نه لري دغه واکسین. نو زیان خو خامخا لري. تیر کول سخت تلفات ورکړي نه بل کول ورکړي، خو اوس پر دومره تلفات نه لري ځکه مرض اول سار دی، اوس پر دومره په مخ نه درول شو چې واکسین وشي ان شاء الله څخه کنټرول کیږي. بل لور ته مالداران د دې کمپاین هرکلی کوي او له ټولو مالدارانو غواړي چې خپل څاروي پر وخت واکسین کړي ترڅو د ناروغۍ له احتمالي خطر او اقتصادي زیانونو خوندي پاتې شي. نو دا ډېر مفید دي، دا ډېر پیدامند دي. 2 کاله مخته 4 کاله مخته چې دا جپا په دغه غوړې مرض پر غوړې و ډېر تلفات یې ورسول. نو خدای دې خلکو سره ښه وکړي چې دا پروسه چې امان سره راستلي دا خو ډېر کامیاب دی، ډېر فایدهمند دی. خلکو نه غوښتنه دا ده چې سهار د وخت نه ځانونه تیار کړي، واکسین ووایي، او کله چې دونې په وخت مرض ونیوه مول هغه بیا نه کېږي. نو اوس چې کوم مول مرض نه وي نیولی، دونې نه یې پختلې، تمباکې نه یې پختلې، اوس علاج کېږي. ټول خلک دا واکسین وتاوه کې چې په ټیمې ته دوی وشي مخکې به تیر کول ډېر تلفات ورسول چې دا واکسین ډېر ضرور دی چې ونه شي ډېر ستونزې رامنځته کوي ځکه چې ټول کلي غووي نسي یوه تن چې ونسي ټول کلي غووي نسي باید ټول یې ووایي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 2 کاله وړاندې د لمپسکین یا د پوستکي ناروغۍ په خوست کې سلګونو مالدارانو ته درانه مالي زیانونه واړول. اوس چې د ولایت په ځینو سیمو کې د دې ناروغۍ نښې یو ځل بیا لیدل شوي، مسؤلین د واکسین کمپاین د ناروغۍ د کنټرول لپاره مهم ګام بولي.